بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید جمال د زګورې جف فریکشن ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د 1 2 3 پیټرن باندې یو 1 2 3 پیټرن څه ته 1 2 3 پیټرن دا 1 2 3 ویوز پیټرن هم یو ته ویل کېږي چې د ته الوایډ پیټرنز ویل کېږي چې 1 2 3 4 5 او ای بی سی پیټرن د ټول یو کمپلیکس دغه نه جوړ دی. هغه نه موږ 1 2 3 پیټرن هغه سي ترڅو تاسو ته اسانه شي او ترڅو تاسو په دې 1 2 3 پیټرن کې مکمل پیټرن باندې سټپ بای سټپ وشي. خو مطلب 1 2 3 پیټرن چې کوم دا دی ایزم دی آسان هم دی او په دې باندې ډېر پروفیټیبل ټریډونه خلک کوي او چې کې پرو لیول ټریډران هم دې استفاده کوي. یو ښه پیټرن دی تاسو ته ښه پروفیټیبل ټریډ اغوستی شو او ان شاء الله په ایڈوانس لیول په دې ویډیو کې تفصیل سره غږیږو. راځئ چې خپل ویډیو سٹارټ کو. دلته تاسو وګورئ 1 2 3 پیټرن ته تیار ماډل د خطونو جوړ کړي دي. دا د 1 2 3 پیټرن څنګه پیټرن دی څنګه شکل دی ګرافیکل وګورئ. ګوره دا ستور خط دلته تاسو ګورئ چې لاندې نه بره تللی بره نه لاندې راغلی بیا لاندې نه بره تللی او دې کې دا بره او لاندې تللی دا درې خطه یې کش کړي دي. یو بره نه لاندې بره نه لاندې نه بره او بره نه لاندې او بیا لاندې نه بره دا خط تللی نو درې خطه تللی یعنې مطلب درې خطه لاندې او بره تللی دي. صحیح شو. نو دې ته ځکه 1 2 3 پیټرن وایي. ښه بله خبره دی کې مهمه څه ده لکه څنګه دلته ګوره شنه خطونه مې دې نه تاو کړي دي. دلته شنه خطونه مې تاو کړي. په دې کې مهمه او اساسي خبره څه ده دغه خط چې تاسو دلته ګورئ دا چې شین خط مې ترې تاو کړی دی داسې لا مارکیټ راغلی او بیا داسې بره تللی نو دې مینس کې دا حلقه ګورئ دې ته څه وایي دې ته موږ وایو دې ته څه وایو دې حلقې ته 1 د 2 او د 3 منځنۍ نقطه ده. صحیح شو. دا د 3 د دویم او د دریم منځنۍ نقطه ده. دا نقطه چې ده دا نقطه د تیرې نقطې نه چې بره مارکیټ رواني باید د اولنۍ نقطې نه لکه دا نقطه چې ده د دې نقطې نه دا دویمه نقطه باید شوي بره وي. بره باید شروع شي جوړه شي او بره خواته لاړه شي. دې ته موږ چې وایو یو بولیش 1 2 3 پیټرن ورته ویلی شو یعنې یا بره 1 2 3 پیټرن ورته ویلی شو. دا پیټرن دی کې بل هغه مهم خبره ورته وکړم چې دا موږ کنټینویشن دپاره استفاده کوو. مطلب مارکیټ نور هم بره ځي او که نه ځي نو دې پیټرن نه موږ استفاده باندې پوهېږو چې مارکیټ نور هم بره امکان لري. دا پیټرن موږ په ریورسل کې استفاده کوو. خو انشاءالله به روانو ویډیوګانو کې وایو چې ریورسل کې څنګه استفاده کیږي. خو په دې نه استفادې سره تاسو دا معلومات چې دا کنټینیویشن مارکیټ څومره بره تللی دی نور هم بره تللی شي یا نه لاندې تللی دی نور هم لاندې تللی شي یا نه. نو ځکه دلته په بره مارکیټ کې چې بره کله مارکیټ ځي لکه دلته تاسو اگزامپل ګورئ دا مارکیټ کې چارټ جوړ دی دا چارټ کې بره مارکیټ تللی نو دې موف نه دا بل موف چې دی دا بره جوړ شوی نو دا اولنی نه دویم باید څه شي بره جوړ شي. صحیح شو. دویم او دریم خطونه چې دی دا باید بره جوړ شي کوم ځای کې کراسینګ کوي باید بره جوړ. صحیح شو. دې ته موږ اپ سایډ ټرینډ والا یعنی بره تګ والا مارکیټ کې 1 2 3 پیټرن چې راښکاره شي نو هغه وخت کې استفاده ترې نه کوو. صحیح شو. ښه وایي چې لاندې سیټ ته مارکیټ روان وي او هغې ځای کې بیا موږ څه شي نه استفاده کوو. هغې کې بیا موږ همدا شان دی خو لږ برعکس دی. برعکس په دې دی چې هغې کې موږ دویم خط او دریم خط چې کوم ځای کې یو ځای کېږي هغه باید د اولني خط نه بره جوړ شي او دلته تاسو وګورئ دې ځای کې باید څه شي د اولنی او دویم خط چې دی دا د اولنی خط نه دویم او دریم خط چې دی دا د اولنی خط نه لاندې باید جوړ شي. صحیح شو. لاندې باید ځکه چې مارکیټ لاندې ځي نو څومره چې یو سلیم کینډل یو ریزسټنس صحیح منظم ریزسټنس جوړ کړي نو هغه یو صحیح پاتوی جوړي یو صحیح لار جوړي او صحیح ټرینډ امکان لري چې لاړ شي. نو دې کې دغه مهمه خبره ده چې په ډاون سایډ مارکیټ کې تاسو باید دې ته خیال چې په ډاون سایډ مارکیټ کې د اولنی خط د سر نه شروع نه سر نه دویم او دریم خط چې کوم ځای کې کراسینګ کوي هغه باید لاندې جوړ شي او لاندې لاړ شي. صحیح شو. او همداشان په بره تګ مارکیټ کې 1 2 3 پیټرن چې دی هغه باید د اولنی نه دویم او دریم چې کوم ځای کې خط یو ځای کېږي هغه باید بره سیټ ته جوړ شي او بره سیټ ته لاړ شي. صحیح شو. دا خبره مهمه پکې ده او دې خبرې ته باید فکر وي. صحیح ده. ټریډ چې دا لګو ټریډ دې ځکه درته زه وایم ټریډ چې دی موږ په دریم لیول کې لګو په دریم ځای کې لګو په دریم کې لګو او په کوم ځای کې لګو په دریم پوزیشن کې په 1 2 3 دی نو په دریم کې موږ چې کوو ټریډ لګو. ټریډ څنګه لګو و درته ریل اگزامپل کې وایو چې ټریډ څنګه لګوئ سودا څنګه کوئ سیل بای څنګه کوئ. صحیح ده. ښه دلته ګوره موږ تیار اگزامپل جوړې کړي دي چې ویډیو ډېر اوږده نه شي او تاسو ته کنفرمیشن لپاره موږ سره وخت وي چې تر څو ایکسپلینیشن ښه وکړی شو. صحیح شو. دلته کمانه کوم ځای کې دلته پاتې شوي نورې پیټرن هغه ما سره دلته ګورئ هغه هم پیدا کوئ ځان سره ما سره نوټ کوئ ځان سره
تر څو تاسو ته بیا چې د ویډیو نه بعد پریکټیس کوئ اسانتیا به وي. صحیح ده. ګوره په دې لنډ کې موږ سره دوه پیټرنه جوړ شوي دي. دوه پیټرنه کومه دي؟ ګوره یو دا دی، یو دا دی. ګوره اولنی پیټرن چې دی یو بیرش مارکیټ کې جوړ شوی دی. بیرش مارکیټ لاندې راغلی، دلته بل څه لاندې راغلی. دې ځای کې وګوره دا دلته که خیال هم کړی مخکې خبره زما کوم غوږ کې ایښي ذهن کې مې ایښي. دلته وګورئ د اولني خط نه د سر نه د اولني خط د سر نه لاندې د دویم خط دریم خط چې کوم ځای کې یو ځای کېږي هغه کنجکشن یا هغه کنیکشن لاندې خواته جوړېږي او لاندې کراس کېږي، لاندې جوړېږي لکه دلته دا لاندې جوړ شوی. صحیح شو. ها و ټریډ چې د لګو ټریډ چې د موږ مخکې تیر ویډیوګان باندې ویلي چې د ټریډ چې د چې کله ګوره چې کله د اولنی خط راغی دلته کراس وکړي دا دویم خط دی، چې د دویم کراسینګ وي. نو دا دویم کراسینګ کې دې سره به موږ داسې یو خط کش کوو، یو نیکلاین یا سپورټ لاین به موږ خط کش کوو. څه شو؟ سپورټ لاین هم کش کې یا ریزسټنس په دې کې ریزسټنس راځي بره مارکیټ کې، ولاندې خط کې سپورټ راځي. دا یو خط موږ کش کې، سپورټ لاین موږ کش کې د څه شي سره؟ د دویم کراسینګ سره. هغه څنګه چې مارکیټ اولنی خط لاندې راشي نو دا دویم چې کله دویم خط چې کوم ځای کې تاویږي هغې ځای کې موږ چیک کوو، هغې سره بالکل لاندې کینډل لکۍ سره یا لکۍ د کینډل باډي سره موږ چیک کوو، خط کش کوو، یو مستقیم هوریزنټل خط کش کوو. صحیح شو. هوریزنټل خط موږ کش کې، دا یو هوریزنټل خط دی، سپورټ خط دی. صحیح شو. کشم کې و چې کله دریم خط چې دی دریم خط کله کراس وکړي او یو کینډل دوه درې څلورم کینډل پورې لاندې د دې خط نه لاندې شروع شي، جوړ شي او کلوز شي چې بره خط سره د سپورټ خط سره ټچ نه وي. لکه دلته تاسو وګورئ دا دلته کراس کړی دی خو دا بیا هم ټچ دی، دا هم ټچ دی. دلته موږ ټریډ نه کوو. دې ځای کې هم ټچ دی، دې ځای کې هم ټچ دی. نو په دې ځای کې موږ ټریډ لګوو. دې ځای کې دلته موږ ټریډ لګوو، دې ځای کې موږ ټریډ ولګولو. خپل سټاپ لاس چې دی دې ځای کې های ورکوو، خپل سټاپ لاس دلته ورکوو او دلته موږ سره چې شو دلته موږ سره دا دې ځای کې موږ ټریډ لګوو. دلته تاسو وګورئ دې ځای کې موږ ټریډ لګوو، دې ځای پورې موږ د پروفیټ راکوي او دې ځای کې موږ خپل سټاپ لاس ورکوو. سټاپ لاس چې دی عموما چې تاسو د دویم او د دریم خط چې کوم ځای کراس کړی دی هغې ځای پورې سټاپ لاس ورکوئ او که لاټ سایز هم کم لګولی نو بیا اماونټ لږ زیات دی درسره نو بیا خپل سټاپ لاس لږ وړاندې لګوئ تر څو تاسو پروفیټ کې د سټاپ لاس د هیټ کېدو چانس هم کم وي او پروفیټ د اخیستو چانس هم زیات وي تر څو پروفیټ زر والی. صحیح شو. ښه دلته تاسو وګورئ دې ځای کې په دې ځای کې چې راشو دلته تاسو وګورئ دې ځای کې دلته تاسو سره به دا دی دې ځای کې مطلب مارکیټ براتلی لاندې راغلی براتلی. دې ځای کې تاسو پوینټ د فکر وکړئ دا دی دې ځای کې مارکیټ ګوره اولني خط نه د لاندې سر نه دویم چې کوم دویم او د دریم خط دا کوم کراسینګ چې دی دغه بره جوړ شوی. ګوره دې ځای نه دا بره دی. صحیح شو. نو دا بره جوړ شو. دا یو صحیح شو 1 2 3 پیټرن دی، یو 1 2 3 سی پیټرن دی. نو دا بره جوړ شو. ټریډ چې ته لګو ټریډ ماته ویلې چې د اولنی خط چې راغلی او بیا چې کراس کړی نو دلته دې ته موږ دویم پوینټ وایو، دویم خط وایو یا دویم پیټرن ورته وایو. د دویم پیټرن سره به موږ یو خط هوریزنټل خط کش کوو چې دا ته موږ دې کې ریزسټنس وایو. په بولش مارکیټ کې دې ته بره مارکیټ کې بره تګ والا مارکیټ کې دې ته موږ دلته موږ ریزسټنس خط ورته جوړو. څه شو؟ ریزسټنس هم جوړ کړه. ریزسټنس چې کله دریم خط چې کله ریزسټنس کراس کې نو دې ځای کې موږ چې کله کراس کې کینډل جوړ شو، بل کینډل پسې بیا جوړ شو، دا بل کینډل دویم دریم څلورم کینډل کې چاره او کینډل چې د بره جوړ شو او د دې خط سره ټچ نه وي. لکه دلته دا خط ټچ دی نو دې کې ټریډ نه کوو. دلته دا خط ټچ نه دی، جوړ دی بره ټچ نه دی. دلته موږ ټریډ کوو، سټاپ لاس دې ځای کې موږ ورکوو. دا دې وره دې ځای پورې موږ د ښه په ارامه پروفیټ راکړی دی خو خسته یو پر دوه یو پر دوه یو پر درې پورې موږ ښه په ارام پروفیټ رالو. څومره چې کم پروفیټ رالی مارکیټ نه به زر وځي او مارکیټ نه به ښه پروفیټ حاصلوئ. ښه اوس بله مهمه خبره دلته زر د ذکر کما چې کله دلته ګوره لکه پیټرن لکه داسې پیټرن چې ته مخې ته راځي لکه لږ وي کې شکل کې صحیح منظم نه جوړ شوی نو هغه پیټرن تاسو څنګه کوئ؟ هغې پیټرن کې تاسو لاټ سایز کم لګوئ، خپل لاټ سایز کم لګوئ، خپل اماونټ چې کده مطلب که تاسو 1.10 لګوئ تاسو 1.15 لګوئ. تاسو په همدې سره تاسو چک کولی شئ یو ښه منیجبل پروفیټ اخیستی شي او انشاءالله پر آینده کې به یو ښه پروفیټیبل ټریډینګ وکولی شئ. سیده ښه دلته که تاسو ګورو دلته موږ تاسو ګورو دې ځای کې
دا د دې ځینه برن لاندې مارکیټ راغلی دی دا لاندې راغلی مارکیټ دلته واپس دې ځینه بره ته یو 1 2 3 پیټرن یو منظم پیټرن جوړ شوی سي شو یو منظم پیټرن جوړ شوی کدي ځینه موږ ونیسو ګوره دا منظم یو خو پدې دی چې دلته ګوره د دې خط نه یا د دې سر نه ونیسو کدي سر نه ونیسو دا دویم سر چې دی دا ښکته جوړ شوی سي شو اوس کراسینګ دا د سي یو منظم پیټرن جوړ شو دې کې اوس کراسینګ یو کې دې کراسینګ نه بعد دلته دې ځکه ګوره موږ سره ټریډ جوړ شو ګوره اولنی کراس کې دویم کینډل د دویم کینډل موږ سره چه شو دویم کینډل موږ سره لاندې جوړ شو کلوز شو او د خط سره د سپورټ خط سره د سپورټ خط سره چې د ټچ نه دی نو ټچ نه دلته موږ ټریډ لګاو ټریډ نه پس ته وګورو چې مارکیټ موږ سره دلته موږ ټریډ لګاو سټاپ لاس موږ دلته ورکې نو ګوره سټاپ لاس خو نه دی ټچ کړي او دلته ګوره موږ سره پروفټ څومره راکړی دی یو پر دا ګوره چې منظم شکل پروفټ هم ډیر ورکې سي شو دا ګوره پروفټ موږ ته راکړی دی چې پورې نه دا یو پر 15 چند یو پر 15 چند موږ ته پروفټ راکړی کله زړه تاوان کو نو موږ $100 $50 ګټه کو $100 تاوان کوم $500 ګټه کو $100 تاوان کو $5000 ګټه کو نو دې حساب سره خو موږ بیا موږ نارمل حساب سره زو یو پر 2 یو پر 3 یو پر 1 یو پر 2 یو پر 3 موږ پروفټ اړو یعنی $10 تاوان $100 ګټه یا $10 تاوان $10 ګټه $10 تاوان $100 ګټه $10 تاوان $10 ګټو پورې موږ زو هغه نه زیات موږ هرڅ نه کوو ځکه چې دا مارکیټ د باز وخت کې تاسو زیات هرڅ شاید مارکیټ تاسو ته ګټه روانه خو یو د مشکل کوګي تاسو تاوان ته واپس در راشي ته به چې دا چې شو اوس پرې دا نو هغه کې به د اکاونټ ټول واشي نو دې د خدای چې تاسو کم اماونت خاص کر تاسو اماونت کمی او نوې ټریډینګ کوئ هغه لپاره ډیره مهمه ده چې تاسو سټپ بای سټپ مخکې لاړ شئ واړه ګټه اوچته کوي او مارکیټ نه وځي سیده دلته تاسو ګورئ په دې کې تاسو که خیال کړئ دلته تاسو ګورئ پیټرن جوړ شوی دی د امډن سره د پیټرن جوړ شوی دی د ګوره پیټرن جوړ شوی ولګ منظم دی لږ کمزوري پیټرن دی خو بیا خدای دومره باندې سي شو پیټرن جوړ شو اولنی دویم دلته خط را دلته موږ په دویم کې موږ خط کش کې دریم خط ته وګورئ دې کې چې د دې خط نه لاندې 2 3 سلورم کوم یو کینډل چې لاندې جوړ شي کلوز شي بند شي هغه نه بس موږ ټریډ لګو دلته موږ ټریډ لګو دې پرې وګورئ موږ ته یو پر 2 چند د خپارام پروفټ را کړی او دې ځکه موږ خپل سټاپ لاس ورکړو یو پر 2 چند یو پر 3 چند ښه پروفټ راکړي په آرام صحیح ده نو دا شان تاسو چیک کولای شئ په دې مارکیټ کې په دې پیټرن په واسطه باندې او دا شان د سوي ویډیوګانو کې چې زه وایم هغه باندې سټپ بای سټپ کار کول سره پریکټیس کول سره چې پر آینده کې به خو پروفیټیبل ټریډینګ وکولای شئ او آینده کې به یو پروفیټ د دې مارکیټ نو چې خپل لاس تاوانونه چې څه کړي ان شاء الله هغه هم ریکور کوي او خو دا چې تاسو بار پریکټیس کول غواړي بار پریکټیس بار حوصله باندې به پریکټیس کوي او چې کله به پریکټیس پاس کې ډیمو مو کړو ریل ترالی نو ریل کې په کمه ګټه باندې سټپ بای سټپ بزان مخکې وړي سیدا الله دې چې جوابونه واسه کړي مشکل هم حل شي پښتو باندې صحیح کلیر شي وي کبي هم څه پښتنه کمنټ باکس کې ورسره نمبر باندې مو سره رابطه وکړئ ان شاء الله موږ کوشش کوو زر تر زر تاسو پښتنو ته جواب درکړو تاسو مشکل څومره زر کوي شو په اسانۍ تاسو په وکولای شو عمر زر او په اسانه طریقې سره تاسو مشکل حل کړئ شو او حل کړو تر بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته